د وروستیو راپورونو له مخې د اسایلم کیسونو کې لږ بدلون او نرمښت راغلی دی. کوم بدلونونه راغلي دي دغه ویډیو کې تاسو ته زه تشریح کوم. تر اخره پورې دغه ویډیو وګورئ او نورو دوستانو سره شریک کړئ. السلام علیکم دوستانو، زما نوم صدام حسین دی. زما چینل ته ښه راغلاست او که چېرته زما چینل ته نوی راغلي یاستئ نو زما پیج فالو کړئ او د نورو دوستانو سره شریک کړئ. راځئ د اسایلم کیس په اړه معلومات درته درکوم. تازه خبر، د پناه غوښتنې اسایلم په پالیسۍ کې مهم بدلون راغلی دی. وروستی راپورونه ښیي چې د ټرمپ اډمنسټریشن لخوا هغه سخت اقدامات چې د پناه غوښتنې پر پروسه لګول شوی وو اوس په تدریجي ډول نرمیږي. دا بدلون وروسته له هغې رامنځته شو چې په واشنګټن ډي سي کې د یوې امنیتي پیښې وروسته حکومت د پناه غوښتونکو ډیری کیسونه موقتي درولي وو او امنیتي څېړنې زیاتې کړې وې. مخکې او اوس حالت څه دی؟ اوس راځو مخکې حالات درته تشریح کوم. د مخکې حالات د پناه غوښتنې ډیری کیسونه بند شوي وو، زرګونه خلک په انتظار کې پاتې وو، پروسه ډیر ورو شوی وو. او اوس حالات به څنګه وي؟ ځینې کیسونه بیرته پروسس کیږي، محدود شمیر خلک بیا شامل شوي، خو لا هم ټول سیستم عادي شوی نه دی. مهم وضاحت، دا بدلون داسې نه دی چې هر څه بیرته عادي شوی وي. ټول بندیزونه ختم شوی نه دی لا تر اوسه. لا هم سخت قوانین او محدودیتونه شته، یوازې یو څه نرمښت پکې راغلی دی. پروسه لا هم احتیاط سره روانه ده، ولې دا موضوع ډیره مهمه ده. زرګونه پناه غوښتونکي لا هم په نامعلوم حالت کې دي. ډیری کورنۍ د اوږدې مودې لپاره انتظار کوي. د کیسونو پریکړه کول لا هم وخت نیسي. کارپوهان وایي چې دا ډول بدلونونه کولی شي د خلکو پر رواني حالت اغیز وکړي او د مهاجرت سیستم لا پیچلی کړي. پای، دا بدلون که څه هم یو مثبت ګام ګڼل کیږي، خو لا هم ډیر کار پاتې دی تر څو د پناه غوښتنې سیستم عادي او عادلانه شي. که ته یا ستاسو خپلوان دې پروسې ته یاست نو دغه کولی شي دغه ویډیو د نورو دوستانو سره شریک کړي او دا یو خوشحالۍ خبر دی د هغو دوستانو دپاره چې هغه اسایلم کیسونه لري. همداسې نور کیسونه لري چې مثال په دا اسایلم کیسونو کې نرمښت راغلی دی، په دې پوه شه چې نورو کې هم همداسې ورو راځي. باید موږ او تاسو هغه امید له لاسه ورنکړو او خدای باندې باید باور وکړو او خدای نه باید امید ولرو. نو دا ډیر یو ښایسته او پیغام دی هغه خلکو دپاره چې هغه اسایلم کیسونه لري. نو تاسو کولی شئ چې آنلاین انټرنیټ، ویډیوګانې، سوشل میډیا، همداسې نور شیان تعقیب کړئ تر څو خپل د کیسونو حالات په اړه تاسو دپاره وضاحت او معلومات حاصل اوسي. بیا هم ټولو دوستانو څخه مننه. که زما پیغام صفحې ته نوی راغلي یاستئ نو کولی شئ زما صفحه فالو کړئ او زما ویډیو کمنټ کړئ، لایک کړئ او د نورو دوستانو سره شریک کړئ. او هیر مو نشي چې زما چینل سبسکرایب کړئ. په خدای مو سپارم. ژوندي اوسئ. سلام علیکم.